هیڅوک نشي کولی تاسو بې اسناده بهر ملک ته ولیږي، یا مو واستوي یا مو په طیاره کې کینوي. که هر چا دا افواهات خپاره کړي وي، تاسو ته دا هواګز کړي وي، هیڅ باور مه پرې کوئ. ځکه په هوایي ډګر کې که تاسې په سپیشل کیسونو کې هم ځئ، ځانګړي کیسونه هم هغه وي، بې له پاسپورټه تاسې لیږي، حتما تاسو ته یو کاغذ او یا د سفر یو سند درکوي. که چیرې تاسې دغه اسناد نه لرئ، کوشش مه کوئ چې هوایي ډګر ته لاړ شئ، ځکه هلته ډېر زیات ازدحام دی. د دې خطر شته چې تاسې ته فزیکي او یا هم بل زیان ورسیږي. نو هیله ده نه خپله لاړ شئ او نه هم د کورنۍ کوم بل غړی، ماشومان، ښځې او مشران له ځان سره هوایي ډګر ته بوځئ. تر څې تاسې ته اسناد نه وي په لاس درغلي، اسناد نه وي در رسېدلي، تاسو ته نه وي ویل شوي چې د هوایي ډګر کومې دروازې ته راشئ، هېڅکله کوښښ مه کندئ چې د هوایي ډګر پلو ته لاړ شئ. ملګرو سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي. پرون ما یوه ویډیو د کاناډا ویزې ته د اپلای کولو لپاره خپره کړې وه چې د موبایل له لارې تاسې کولی شئ په خپله خپل اسناد هغوی ته ور اټچ کړئ، ور ویلېږئ او خپل کیس هغوی ته ولیکئ چې موږ څه ستونزه لرو او ولې غواړو چې کاناډا ته ولاړ شو. ډېری ملګرو سر پې نه و خلاص سوی، ما نه یې په کمنټونو کې ډېرې زیاتې پوښتنې کړې وې، ویلي وو چې زه مثلا مدني فعال یم یا ما له حکومت سره کار کړی یا زه ډاکټر یم یا بل زه کولی شم اپلای وکړم که نه. ډېری ملګرو سره دا هم اندېښنه وه چې هغوی داسې فکر کوو چې دغه پروګرام د 100,000 کسانو پروګرام یوازې د هغو خلکو لپاره دی چې هغوی له کاناډایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی. دا پروګرام اوس داسې نه دی. په لومړی کې اعلان هم دغسې شوی و، خو هغه کسان چې له کاناډایانو سره یې کار کړی و هغوی ډېری اوس تللي دي او دغه 100,000 کسانو کې 15,000 کسانو اله تر اوسه پورې 15,000 کسان په دې باندې توانېدلي دي چې هغوی د دوی په شرایطو باندې برابر شي. 180 کسان یې تېره ورځ هم کاناډا ته لیږلي ول. نو اوس په دې پروګرام کې هغه افغانان هم راځي چې هغوی نیغ په نیغه له خطر سره مخ دي دلته، چې هغوی کې مدني فعالان هم راځي، ژورنالیستان هم پکې راځي او یا نور داسې خلک چې هغوی ټولنیز کارونه کړي دي، یا په حقوقي برخه کې کار کړی، یا له سرکار سره کار کړی دی، خو اوس د دوی ژوند په خطر کې دی او یا د دوی د کورنۍ ژوند په خطر کې دی. هغوی هم اوس کولی شي چې د همدغه ایمیل له لارې، چې ایمیل به تاسو ته دلته په ویډیو کې هم زه ولیکم، په ډسکرپشن کې مې لیکلی، پرون مې هم ویډیو پې جوړه کړې ده، دغه ایمیل ته خپله ستونزه لومړی ولیکي. هغه ایمیل هم چې ورته وکړو هغوی تاسو ته ریپلای کوي، په ریپلای کې به تاسو بیا دا ریپلای کوئ. ډېرو ملګرو دا هم ستونزه لرله چې د کمپیوټر له لارې ریپلای کوله، هغوی ته یې صفحه سپینه ښودله. کله چې تاسې د کمپیوټر له لارې نه ریپلای کوئ، سپینې صفحې کې به لږ لاندې راسي، هلته 3 ټکي دي، په هغو به کلیک وکړئ، تاسو ته دا میسج کوي. همدغه میسج به تاسې بیا ایډیټ کوئ، په هغه کې به فول نیم او تخلص ولیکئ، ډیټ اف برث به پکې ولیکئ. زه اوس د کمپیوټر له لارې دا طریقه تاسو ته بیا د همدغې ویډیو له لارې درښیم. هیله ده دا ویډیو تر پایه وګورئ، ستاسې ټول سوالونه او ټولې ستونزې به پکې حل شي. نو ملګرو کله چې تاسې ایمیل ریپلای کړ، هغه هم د کمپیوټر له لارې نه زه دا طریقه نه درښیم او تاسو ته بیا اوس عملي هم وښیم. په ریپلای کې به تاسې هماغه کوم معلومات چې وو هغه به ټول د هر یو سوال ځواب به ورکوئ، چې په هغه کې لومړی ستاسې نوم دی، تخلص مو دی او د زیږېدو نیټه ده او ورپسې لاندې راځئ. تاسې 5م سوال چې دی هغه ډېر مهم دی، ځکه دا د هغو خلکو لپاره دی چې له کاناډایانو سره یې کار کړی دی. تاسې به د 5م سوال په جواب کې خپله دنده ولیکئ چې زه څه کاره وم، مدني فعال وم، ژورنالیست وم، ټولنیز کارونه مې کول د خیر ښېګڼې یا هر څه چې همغه ورته ولیکئ. همغه هم چې ولیکه، له هغه نه لاندې به ورته تاسې بیا همغه خپل کیس ولیکئ چې ما مثلا دا کارونه کول، چې دا کارونه کاناډایانو هم په افغانستان کې کول، یعنی له کاناډایانو سره به د دې خپل کیس یو تړاو تاسې حتما ورکوئ. مثلا ما مدني کارونه کول، مثلا ما د تعلیم په برخه کې کار کوو، اوس ما ته ستونزې دي، زه هغه نشم کولی، نو باید کاناډایان له ما سره مرسته وکړي او ما ته ویزه راکړي. یا مثلا ژورنالیستان دي، په ټوله نړۍ کې کاناډایان د ژورنالیستانو نه د دفاع پروګرامونه لري، هغوی دفاع ترې نه کوي. تاسو کولی شئ خپله خبره د 5م سوال په جواب کې ورته ولیکئ او کوم اسناد چې لرئ هغه به تاسې د دغه ایمیل په ریپلای کې حتما د سره اټچ کوئ، خو د اسنادو سایز مو باید ډېر زیات غټ نه وي. د فایل سایز چې غټ وي باید دوی نه اکسپټ کوي، بیرته فیلر ایمیل تاسو ته راځي چې ستاسو دا فایل چې و دا ډېر زیات غټ و، لږ تر لږه 10 MB نه باید زیات نه وي، که ډېر غټ سي بیا هلته ستونزه جوړوي. کله چې دا ایمیل ستاسې ورغی، د دې ایمیل ریپلای بیرته هم تاسو ته راځي، تاسې بیا اړ نه یې چې د دې ایمیل ریپلای بیا ورکوئ هغوی ته، ځکه دا وروستی ځل دی. له دې نه وروسته که کوم معلومات پکار وو حتما هغوی له تاسو سره اړیکه نیسي. کله چې 2-3-4 ایمیلونه له تاسو سره تبادله شول، نو له هغه نه وروسته بیا تاسو ته زه هغه طریقه درښیم چې څنګه چل بیا تاسې کولی شئ. له هغه نه وروسته اوس به لاړ شو د کمپیوټر لور ته او په کمپیوټر کې چې د ایمیل ریپلای څنګه کېږي هغه طریقه به هم در وښیم، او دا چې کله تاسو ته کیس نمبر راغی، له هغه نه وروسته څه کول پکار دي هغه به هم تاسو ته در وښیم.
یوه خبره بله چې د فرانسې لپاره هم اوس خلک کولی شي چې د ویزې اپلای وکړي. بله ورځ به په دې اړه باندې هم ویډیو جوړه کړو او تاسو ته به یې ډېره اسانه لاره در وښیم چې تاسې په خپله د هغې لپاره اپلای وکړئ او نیغ په نیغه یا د ټلیفون له لارې له هغوی سره اړیکه ونیسئ. ملګرو په پرونۍ ویډیو کې هم ما تاسو ته د ایمیل کولو طریقه درښودلې وه. ایمیل مې هم درته لیکلی و چې دغه ایمیل ته باید تاسو ایمیل وکړئ. نو نن بیا تاسو ته دغه طریقه یو ځل په منډه بیا هم درښیم. تاسو چې کله ایمیل وکړ هغه ایمیل به زه په ډسکریپشن کې هم تاسو ته واچوم چې دې ایمیل ته تاسو ایمیل کوئ. بیا چې کوم ایمیل تاسو ته راغلی په هغه باندې به تاسو کلیک وکئ. په هغه ایمیل کې تاسو ته دلته تاسې نه ستاسې فل نیم غوښتی دی چې هغه کې ستاسې نوم او ستاسې تخلص راځي او ستاسې د زیږېدو نیټه پکې راځي. هلته به یې پکې ور اضافه کوئ. ایمیل ادرس مو غواړي، ټلیفون نمبر مو غواړي او که چېرته تاسو له بهرانیانو سره کار کړی وي نو په هغه کې ستاسې د دې وظیفې هغه ټایټل تاسې نه غواړي چې څه وظیفه مو لرله او ستاسې د پیژندنې نمبر که تاسې لرو هغه در نه غواړي او هغه ستاسې مسؤل کس چې له کاناډایانو سره تاسې کار کوو د هغه نوم تاسې نه غواړو که چېرته امکان لري. او شپږم سوال چې دی هغه ستاسې د تذکرې نمبر غواړي، هغه به حتما تاسې ورکوئ. او تاسو سره کوم اسناد چې ستاسې د فعالیتونو دي که هغه له کاناډایانو سره تاسې کار کړی وي او که په خپله تاسې داسې یو فعالیت کړی وي چې هغه له کاناډایانو سره ډایرکټ نه وي خو تاسې هغه فعالیت داسې کړی وي چې هغه د کاناډایانو له خیریه کارونو سره سر خوري. مثلا تاسې مدني فعالیتونه کړي دي، تاسو دلته یو ټچ ورکولی شئ چې ما هغه مدني فعالیتونه په افغانستان کې کړي دي چې کاناډایانو هم دلته هغه فعالیتونه کول، خو اوس زه د یو لړ ستونزو له امله هغه فعالیتونه په مخ نسم وړلی او زما ژوند ته مثلا خطر دی یا ماته فزیکي خطر دی یا زما سر او مال ته خطر دی. هغه به تاسې مخکې نه په خپله هغه کیسه کې ورته لیکلي وي چې تاسې څه ستونزه لرئ چې تاسې غواړئ کاناډا ویزه واخلئ یا کاناډا ته سفر ولرئ. که تاسې له کاناډایانو سره کار هم نه وي کړی، تاسې په دې خپل جاب ټایټل او پوزیشن کې دا خبره ورته لیکلی شي چې مثلا ما د بشري حقونو په دفاع کې دا کارونه کړي، البته اسناد باید ولري او اسناد به هغوی ته بیا ورستوي. ته په د همدغه ایمیل په ریپلای کې به ټول اسناد ورته اټچ کوي. مثلا ته ورته ویلی شي چې زه ژورنالیست یم او ما دلته ژورنالیستیکي فعالیتونه کول او کاناډایان په ټوله نړۍ کې د ژورنالیستانو له حقوقو نه دفاع کوي، نو زه یو ژورنالیست یم غواړم چې دوی زما له حقونو نه دفاع وکړي او ما ته د سر د خوندیتابه په پار باندې او زما د کورنۍ د خوندیتابه په پار باندې ما ته ویزه راکړي. کله چې تاسې دغه ټول 5-6 سوالونه ورته جواب کړل بیا به خپل اسناد هم ورسره اټچ کړئ او دا ایمیل به هغوی ته ورواستوئ چې ډېره اسانه طریقه یې تر اوسه پورې همدغه ده. ځینې خلک اوس هم په دې کې شک لري چې نه دا یوازې د هغو خلکو لپاره ده چې هغوی له کاناډایانو سره کار کړی وي، خو داسې نه ده. دا د هغو خلکو لپاره هم ده چې هغوی مدني فعالیتونه کړي، د بشري حقونو دفاع یې کړې ده، وکیلان دوی یا یې سرکار سره په داسې برخو کې کار کړی دی چې اوس دوی هغوی کې په هغه برخه کې دوی کار نشي کولی او که دوی له سرکار سره کار ونه کړي نو د دوی ژوند ته خطر دی. معنا د هر چا ژوند ته چې خطر وي یا دوی ته فزیکي خطر متوجه وي یا د دوی سر او مال ته خطر وي هغوی ته دوی ویزه ورکوي، دوی اپلای ورته کولی شي. له اول دوم دریم څلورم ایمیل کې نورې پوښتنې له دوی نه کوي، البته دا وخت اخلي، ورته منتظر به پاتې کیږئ. د یوې ورځې 2 ورځو کار دا نه دی، هر وخت چې دوی وغوښتل تاسو ته هم ایمیل کوي، هم د ټلیفون له لارې تاسو سره اړیکه نیسي. کله چې تاسې د دوی په شرایطو باندې بشپړ برابر راغلی، د دوی ټولو سوالونو ته مو جواب ورکړ، له هغې وروسته بیا دوی تاسې ته ستاسې کیس نمبر درکوي. تاسو ته چې کیس نمبر درکړل تاسې بیا کولی شئ په کاناډا کې داسې له یو ملګري خپلوان یا چا سره اړیکه ونیسئ، هغوی تاسو ته وکیل نیسي او وکیل ستاسې هغه کیس چې دی د کیس نمبر مو رامخکې کولی شي، ځکه هغوی ته وړاندیز کوي، ورته وایي چې دې کس ته ډېر زیات خطر متوجه دی او د دغو خطرونو له امله باید د ده کیس رامخکې شي او ده ته عاجل ویزه ورکړل شي چې د ده سر او مال خوندي شي. نو هیله ده چې تاسې د همدغو لارو نه استفاده وکړئ او ډېر په اسانۍ باندې په خپله د ویزې لپاره اپلای وکړئ. هیڅ چاته د دې لپاره پیسې مه ورکوئ او خپل اسناد مو په خپله خوندي وساتئ او په خپله تاسې د دې لپاره اپلای وکړئ. نو ځینې هغه ملګري چې وایي چې نه دغه کاناډا افغانستان انټرنیشنل .gc.ca د دې لپاره که ته ایمیل کوې دا د هغو خلکو لپاره ده چې یوازې د کاناډایانو سره کار کړی دی.
داسې نه ده، دا د ټولو خلکو لپاره ده. همدا اوس دغه 100,000 کسان چې دوی غوښتي په دې کې ایله شاوخوا 15,000 کسان د دوی په شرایطو باندې برابر راغلي دي او هغه به کاناډا ته ځي چې تېره ورځې هم 180 کسان بیولي دي پکې. او هغه کسان چې له کاناډایانو سره یې ډایرکټ کار کړی دی هغوی دوی پخوا ځینې ایستلي دي او د هغوی ځانګړي کیسونه دي چې په هغو کې ډېر لږ خلک پاتې دي او ډېری یې ویستلي دي. اوس هم په کاناډا کې په ډېری ښارونو کې کمیونټیانې دا کار کوي چې هلته 50,000 ان تر 100,000 افغانانو پورې وغواړي او هغوی ته ویزې ورکړي. په ځانګړي ډول هغه افغانان چې د دوی کیسونه قوي دي، په مدني فعالیتونه یې کړي دي، د ښځو د حقونو برخه کې فعالیتونه کړي، د بشري حقونو برخه کې فعالیتونه کړي دي، ټولنیز کارونه یې کړي، د خیرښېګڼې کارونه یې کړي، یا یې داسې کارونه کړي دي چې اوس دوی هغو کارونو ته ادامه نشي ورکولی. که ادامه ورکړي دوی له خطر سره مخامخ کیږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ستاسو دغه کوم خطر چې تاسو ته متوجه دی هغه باید په واضح ډول هغوی ته ووایي او هغه قانع کوونکی وي، فیک نه وي، دروغ نه وي او اصلا رښتیا هم تاسې له خطر سره مخ یي. نو په دې هیله چې استفاده ترېنه وکړئ، د کاناډا ویزه ترلاسه کړئ او ژوند مو خوندي کړئ. ژوند